راځئ چې نن تاسو په کراچۍ کې د بیزې د دغه بچي سمبا سره ملاو کړو چې د اوږدو غوږونو په سر یې ډېر شهرت ترلاسه کړی دی. سمبا د روان کال په جون کې پیدا شوی و چې اوس یې غوږونه تر 21 انچه اوږدوالی لري. د سمبا مالک وایي د بیزې سره دی هم مقبول شو. अभी 30 डेज के अंदर ही पूरी वर्ल्ड में फेमस हो गया है. د په دې ورځو کې هغه مقبولیت ترلاسه کړ چې یو مشهور شخصیت یې خای په ترلاسه کولو کې 20 کاله واخلي. ما ته هم د سمبا له لاسه شهرت ملاو شو. دا توجه ما په تیرو 4 کالو کې نه و ترلاسه کړي. هغه نه یوازې زما بلکې د ټول پاکستان د فخر باعث شو. سمبا په پاکستان کې اوس د سوشل میډیا ستوري ګرځېدلی دی. هغه په پاکستان کې د نن او بهر د حسن په مقابلو کې هم ګټلي دي. د سمبا مالک وایي د بد نظر نه د بچ کولو په خاطر ورباندې د قرآن آیتونه چوف کوي او د غاړې غیر چاپیری ورته یو تور مزې هم تړلی دی.